هیڅ د ژوند په خوند پوه نه شوم ځي وختونه دې تیریږي هیڅ د ژوند په خوند پوه نه شوم ځي وختونه دې تیریږي څوک مې زړه نه څه خبر دي پرې دردونه دې تیریږي او دا زما په مخ چې ښکاري دغه لارې دې ته وښکو چې هر وخت یې پرې رادرومي او رودونه دې تیریږي بسم الله الرحمن الرحیم د ځلانده ستورو ډیرو ګرانو کتونکو السلام علیکم زه ذیشان احمد ذیشان یو وارې بیا تاسو ته مخامخ یم په خپل پروګرام کې او نن بیا د یو ډیر ښکلي شاعر خواله راغلی یو هغه هم ډیرو خلکو پیژندلې دی د هیچا نم پټ نه دی ډیر ګران محترم جلال بیار صاحب ډیره مننه کوم چې تاسو موږ ته خپل قیمتي وخت راوبخلو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه ړومبی د ځلنده ستورو د مخه ذیشان او وصال صاحب ډیره شکریا ادا کوم چې مونږ یې رایاد شو او مونږ په خپل د پروګرام کې وغوښتو او مونږ له دونه ټایم مونږ لیم راکو چې زمونږ ملمانه شو او زمونږ تپوس د پاره دا پروګرام مونږ سره شیر کو الله دې دیلم ډیر عمر ورکړي الله دې خوشاله ساتي هسه خو تاسو یو نړۍ خلک پیژني سر خو خپل پیژنګرو سره په خپل الفاظو کې وکي زه خپل جلال بیار خلیل مې نوم دی یم د سنګو او جاب مې ګورنمنت جاب دی د 1400 کالو نه مونږ په یو ادبي ټولنه خوځونګه په خپل کلي کې وه یو اجره وه چې هغې نوم شاعرستان او په هغه شاعرستان کې زمونږ ډېر ښایسته ښایسته شاعران او دوستان دا ټول به راغونډ وو او هغې کې موږ خپل پروګرامونه کول هغه وخت داسې وخت و چې زموږ ذمواري هم کمه وه هلکان وو څوک بېروزګار وو بس لوډ هم په بل و نو موږ به خپل پروګرامونه هم کول او شعر او شاعري هم کوله خو د هغې نه پس چې چا خپل ذمواري زیاتېده نو هر چا په خپل طرف باندې لاړه نو زه پکې آرمي ته لاړم نو موږ د شعر او شاعري را سره وه خو هغه وخت کې د هغه وخت کاتم لږه درنه وه نو موږ درنه شوه نو موږ هغه خپل شعر و شاعرۍ کې لږ کمې هم رالو خو بیا هم هغه خپل عادت نه دی پرېښی خپل عادت کو اوسه پورې کوو خاص سر تاسو په خپلو خبرو کې مونږ ته وویل چې تاسو بیا لاړئ آرمي ته لاړئ نو قلم او ټوپک یو ځای سر استعمالول لږه ګرانه نه شي نو دا به زه ووایم چې د ټوپک او د قلم خبرې چې چا پړه کې وي او چا مینه وي نو چلولی شي او چې کم چاته سپک شي او بل دروند شي نو هغه د یو خبرې نه بیا لاس واخلي نو موږ ته دواړه قلم د قلم خدمت هم مونږ د خپل قوم او خپل چارپیچل دپاره کوو او د ټوپک هغې نه هم پاتې نه یو هغه هم مخکې او تر اوسه پورې پکې شامل یو ډېره ښه ده سر اوسنۍ شاعرۍ کې او پخوانۍ شاعرۍ کې تاسو ته څه فرق محسوسیږي او دا دې هم ډېره ښه خبره وکړه اوسنۍ شاعري او پخوانۍ شاعري دې کې فرق شته دی د زبنګ اسمان فرق راغلی دی ځکه چې پخوا شاعري به یو داسې و چې هغه په مینه په محبت او په داسې دغه و چې هغه به د چا سره به د عشق کولو نو د عشق یو بیل مقام او اوس خو عشق تا په جیب کې پروت دی د جیب نه راوباسه چې چا سره یکې او څنګه یکې ورپسې اړو د کور نه موزه او مخکې خو به خلک عشق پسې لیوني کېده که هغه د ګودرو او که هغه د حقیقت او که مجازي او که حقیقي و نو هغې کې به سرګردانه ګرځېده او اوس خو داسې عشق دی چې په خوب کې کوو د شپې 9 بجې وي د جیب یې راوباسه که چا سره عشق کوي که روټۍ سره کوي او که مخلوق سره کوي او که خدای سره کوي نو ډېر اسان شوی دی ژوند ډېر اسان شوی دی نو پخواني خلکو چې کوم عشق هغه مونږ چې څه لیدلي دي اوس نشته هغه اوس نشته اوس ډېره په اسانه کوي ډېره ښه ده ډېرې خوندورې خبرې تاسو کې سر دا راته ووایي کومو ادبي ټولنو سره تاسو تعلق لرئ ګرانه زموږ ادبي ټولنه خو زه به درته دا ووایم چې ما مخکې دا پیش کړه ستاسو په مخ کې چې موږ د خپل کلي نه او د خپلو ښایسته ښکلو دوستانو نه بس د راغونډېدو نه موږ ادبي ټولنه جوړه شوې وه او بړې ادبي ټولنه چې کوم وه هغې کې زموږ دوستان مشران هم دغه ماسل انګار او د ابوالحسن مولا جدران منتظر زیګر صاحب امیر محمد د خدای وبخي او ترکستان شو کندهار افریدی اختر محمد خدای وبخه نو دا مونږ ګڼ شمیر کسانو او داسې وخت په مراله چې
مونږ باندې شپه ورځ تېره شوه خو مونږ په ځان نه یو په خپل محبت او په خپل دغه کې به ورګډ شي وو. سر کوم صنف کې هم ډېر کار کړی نظم هم ډېر لیکلی غزل که نثر؟ ګرانه زیشانه ما خو وخت سره د عشق سړی لیونی کوي او عشق په هر لیولي که نه خو د عشق دا نوم دی چې عشق هر څه جایز وي که هغه غلطه وي او که روغه وي او که ټیک وي خو خلک وایي لیوني پورې خاندي او لیونی خلکو پورې خاندي. نو مونږ غزل هم لیکلی دی ما نظم هم لیکلی دی ما مزاحیه شیزونه هم لیکلی دي خو د خپل چارپیچار پورې د خپل ټولنې پورې د خپل وخت سره ما سم شاعري کړې ده او خو شاعر دی که هر څونه ښه غزل ولیکي خو هغه ته هغه ښه نه ښکاري و چې دې نه مې هم ښه ولیکلی. نو دا وایو چې مونږ چې څه لیکلي دي بس مجموعه را سره شته دی او ټایم میلاو شوی نه چې خپله مجموعه شایع کړو یا کتاب هر څه برابر دي خو ټایم نه میلاویږي چې هغه شایع کړو. نو غزلې مزلې هم شته دی نظمونه هم شته دی د پاکستان په نوم هم شته دی د هر څه دپاره خپل خدمت کړی دی. کاروان رساله و هغې دپاره مونږ به ورکوله د باړه کې علمګودر کې دفتر و بس هغه هم حالاتو په وجه باندې ورانه راورانه شوه نو کاروان رسالې وې جمشید صاحب به هلته کې مونږ به یې راغوښتو نو هغه ځای د حالاتو په وجه ګډوډ شو نو بس مونږ ټول ورسره ګډوډ شو. ډیره مننه کوجي ستاسو خوندورې خبرې خو مو واورېدې خو غواړو به چې ستاسو کلامونه را سره شریک کړئ. زما د دې غزل عنوان دی پښتون اروره. په وړه خوله غټې خبرې به د څو پورې وي او دغه خبرې زورورې به د څو پورې وي او په ما مینه زه دې پیژنمه هره ادا په ما مینه زه دې پیژنمه هره ادا د اداګانې بختورې به د څو پورې وي او ای سرببر سری گریوان جانانه تا ته وایم ای سرببر سری گریوان جانانه تا ته وایم په خپله خوله د بل سندرې به د څو پورې وي ای بې دلیله پې ورګډ زما پښتونه اشنا د هواګیر ژوندون وزرې به د څو پورې وي او چې د ټول عمر خواری باندې اوارې نه کړي چې د ټول عمر خواری باندې اوارې نه کړي د بې وسۍ کندې کپرې به د څو پورې وي او بل شعر دی چې ګرانه په ورانې پسې مزه راشه سمې تشه ګرانه په ورانې پسې مزه راشه سمې تشه دا په غیرت ماتې کپرې به د څو پورې وي او مقتاز ده چې زما جلال یو څو خبرې ورته پټې کوم زما جلال یو څو خبرې ورته پټې کوم پښتون وروره دا سنګرې به د څو پورې وي دا د چا خوږه کوڅه ده چې مې دلته قدم روشي د خوږمن زړګي دمه ده چې مې دلته قدم روشي او ستا د مینې په تهمت کې څومره ستغس پورې اورم ستا د مینې په تهمت کې څومره ستغس پورې اورم ستا د ښکلې مخڅیره ده چې مې دلته قدم روشي او اخر ولې مې دا پټې دا د راز خبرې چیړئ آخر ولې مې دا پټې دا د راز خبرې چیړې دا د عشق لویه کیسه ده چې مې دلته قدم روشي په ترخه ژبه د ګلې څو خوږې خبرې زده که په ترخه ژبه د ګلې څو خوږې خبرې زده که ستا غوسه مې دلاسه ده چې مې دلته قدم روشي او د جلال د ناپوهۍ نه خوږ اشنا مرور مشه د جلال د ناپوهۍ نه خوږ اشنا مرور مشه دا د مینې وسوسه ده چې مې دلته قدم روشي. ډیره مننه کوجي نوي کول ته څه پیغام ورکوي؟ نو زه خپل نوي کول ته به دا وایم چې د حیا او د عزت څپونه ښکل کړي نو دا به لویه مرتبه وي. ډیره مننه کو جلال صاحب چې موږ ته خپل قیمتي وخت راوبخلو د ترکستان صاحب او د وصال صاحب هم ډیره مننه کو چې د مرکه را جوړه کا ان شاء الله بیا به راځو د یو نوی پروګرام سره د یو نوی شاعر سره تر هغې پورې الله په امان.